ژبې لپاره چې د دوی کوم ګرامر وي هغه ګرامر کې موږ ته د هغې ژبې ټول قوانین موږ ته تشریح کیږي چې په دې ژبه کې تاسو څنګه کولی شئ جملې جوړې کړئ څنګه کولی شئ خبرې وکړئ څنګه کولی شئ چې لیکنه وکړئ so those rules are called grammar and grammar help us make correct sentences grammar زموږ سره مرسته کوي ترڅو موږ صحیح جملې جوړ کړو is that why do we need grammar ولې موږ ګرامر ته ضرورت لرو first to speak correctly to write correctly and to understand English. Hello, this is Nabia Mudassir. In this English grammar series, we are going to start English grammar from zero. And this is going to be video one. In this video, we are going to learn what is grammar. په دې انګلیسي ګرامر په دې سلسله کې به موږ او تاسو د انګلیسي ګرامر د صفر څخه زده کړو او همدارنګه په دې لومړني ویډیو کې به موږ دا زده کړو چې ګرامر څه شی دی what is grammar So grammar means rules of a language. Grammar خپله د یوې ژبې قوانینو ته ویل کېږي. دا د هرې ژبې لپاره چې د دوی کوم ګرامر وي هغه ګرامر کې موږ ته د هغې ژبې ټول قوانین موږ ته تشریح کېږي چې په دې ژبه کې تاسو څنګه کولی شئ جملې جوړې کړئ څنګه کولی شئ خبرې وکړئ څنګه کولی شئ چې لیکنه وکړئ So those rules are called grammar. And grammar help us make correct sentences. Grammar زموږ سره مرسته کوي ترڅو موږ صحیح جملې جوړې کړو. That's why we need grammar. So there's another question and the question is that why do we need grammar? ولې موږ ګرامر ته ضرورت لرو First, to speak correctly, to write correctly and to understand English. موږ ګرامر ته په دې خاطر ضرورت لرو ترڅو په صحیح ډول سره خبرې وکړو to speak correctly and also to write correctly and to understand English. That's why we need grammar because I told you that the grammar by itself means that rules of a language. It means the rules of a language. نو د یوې ژبې هغه کوم قوانین که چیرې موږ زده کړو د هغه څخه وروسته موږ کولی شو چې په هغه ژبه باندې وتوانیږو چې په صحیح ډول سره خبرې وکړو لیکنه وکړو او همدارنګه په هغه ژبه باندې پوه شو So there are like a few examples. There's one example. The example is that I student am. Now in this sentence we know the meaning of all words but the problem is in grammar. We don't know the grammar. We don't know how to put these sentences together to make a correct sentence. په دې ځای کې موږ د ټولو لغاتونو په معنا باندې پوهیږو مګر دلته مشکل په ګرامر کې دی په ګرامر باندې موږ نه پوهیږو چې دغه جمله د فور ایگزامپل دغه کوم مثلا لغاتونه چې دي دا باید چیرې کښېږدوو او پر کوم ترتیب باندې کښېږدوو ترڅو د ګرامر د لحاظه یو correct یا هم یو صحیح جمله جوړه کړو نو که چیرې موږ په ګرامر باندې پوه شو موږ د ام په استعمال پوه شو د آی په استعمال پوه شو همدارنګه په دې پوه شو چې سټوډنټ چې دی په دې ځای کې دا مثلا پلورل دی که سینګولر دی بیا موږ کولی شو چې د ګرامر د لحاظه صحیح جمله جوړه کړو So I student am grammatically this sentence is wrong and if I say that I am a student then this sentence is grammatically correct بیا دغه جمله څه رقم ده د ګرامر د لحاظه صحیح ده همدارنګه what does grammar teach us grammar teach us how to make sentences ګرامر موږ ته دا راښوي دا رازده کوي چې موږ څنګه جملې جوړې کړو how to use words correctly او لغاتونه څنګه په صحیح ډول سره استعمال کړو لکه په مخکنۍ جمله کې چې لغاتونه مثلا په صحیح ډول سره نه و سره ایښودل سوي په صحیح ډول نه و استعمال سوي نو جمله د ګرامر د لحاظه غلطه وه اوس که چیرې موږ ګرامر زده کړو نو ګرامر موږ ته خپله دا راښوي چې څنګه جملې مثلا لغاتونه په صحیح ډول سره استعمال کړو ترڅو د هغه څخه جملې جوړې سي there is a simple idea for grammar that you can like for example you can look at grammar this way تاسو کولی شئ ګرامر مثلا په دغه شکل سره زده کړئ چې ګرامر چې دی هغه په خپله rules of sentence making یعنی په هره ژبه کې ګرامر ته موږ داسې ویلی سو چې دا د جملو د جوړولو هغه کوم قوانین چې دي هغه ته ګرامر ویل کېږي د ګرامر دپاره تاسو داسې یو simple idea اخیستلی سئ همدارنګه for example there are like two simple sentences The first one is I am a student. This is grammatically correct. And she is a teacher. Now, how to make, for example, these kind of sentences which are grammatically correct. اوس نو څنګه کولی شو چې دغسې جملې جوړې کړو کوم چې په د ګرامر د لحاظه صحیح وي ګرامر موږ ته دغه قوانین راښیي سټپ بای سټپ چې د هغه ته په کتو سره موږ کولی شو چې بیا دغسې جملې جوړې کړو So there are like some common mistakes. For example, she are a teacher.
دلته وګورئ په دې ځای کې ځینې هغه عامې غلطیانې چې زیاتره زده کوونکي یې کوي لکه فار ایگزامپل she are a teacher. اوس په دې ځای کې که چیرې یو زده کوونکی په ګرامر باندې پوهیږي ګرامر یې زده کړی وي هغه به دغه غلطي نه کوي she are a teacher. که زده کوونکی په دې پوه سي چې she چې ده فار ایگزامپل هغه مثلا سینګولر ده او د سینګولر مثلا سبجیکټ لپاره موږ د کم چې بي څخه استفاده کوو د کم فار ایگزامپل د اس څخه استفاده کوو د ار څخه استفاده کوو د ام څخه استفاده کوو د چش څخه استفاده کوو که زده کوونکی په دغه قوانینو باندې پوه سي او په دې پوه سي چې د مثال په توګه سره چې مثلا سینګولر سبجیکټس کوم دي او همدارنګه پلورل سبجیکټس کوم دي نو بیا زده کوونکی کولی سي چې په ډیره اسانۍ سره مثلا چې شو وکړي دغه جملې په صحیح ډول سره ولیکي. For example, she is a teacher. Now, as she is a singular subject, and for singular subjects we usually use is. د مثلا she په دې ځای کې چې دا یو singular subject دی او د singular subject لپاره موږ چې څخه استفاده کوو د is څخه استفاده کوو. دغه جمله مثلا کې چې دغه قانون موږ زده کوو نو بیا کولی شو دغه جملې په اسانه ډول سره جوړې کړو. So this is a practice for you. You just need to make this sentence. I am. You can write like teacher, student, but you have to follow the rules. دغه یو کوچنی پریکټیس دی تاسو کولی شئ چې ویډیو پاس کړئ او دغه پریکټیس مثلا دغه جمله مکمله کړئ او په کمنټ باکس کې ولیکئ. او in next video we are going to learn what is a word. And beside that, we will know how to put words together to make sentences. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ چې په دا زده کړو چې word یا لغات چې ته ویل کېږي همدارنګه لغاتونه څنګه د مثال په توګه سره یو ځای سره ایږدول کېږي چې هغه مثلا بیا صحیح جملې راته جوړوي. So thank you for watching.